په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره نقل ده. د دعا الفاظ او لنډه لفظي ترجمه: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. ګرانو عزتمند ورونو، کله چې خدای ناکرده انسان ته کوم مشکل کار ورپېښ سي، یو کار ورته مشکل معلومیږي، تر وس او تر طاقت در توان یې وتلی او بغیر معلومیږي، دا دعا په دغه ټیم کې غوښتل کېږي. نبي علیه السلام د هغه وخت دغه دعا غوښتې ده چې یو کار به مشکل نو هغه کار چې که مشکل یي، د تکلیف لوی کار یي، انسان ورته پریشان یي، په سوچ فکر کې، هغه به الله پاک اسانه کړي، په اسانه ترتیب خدای سره ورسوي. او بیا دعا اسیم عبادت ته، په دعا الله پاک ډېر زیات راضي کېږي. د دعا په نه کولو الله رب العزت انسان ته ناراضه کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک څومره ځایونه دعاوې غوښتي دي، نو یوه دعا په هغه معصوره دعاګانو کې دا ده: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. د دې معنا دا ده چې ای الله رب العزت ته هیڅ شی نسته چې هغه اسانه وي، مګر هغه څه اسانه کېږي چې یا الله ته اسانه کړي. چې کله ته وغواړې غم په پریشانی، غم پریشانی دا په خوشحالي او په سکون او په اساني باندې خدای بدلولی سي. یا الله مشکل په اساني باندې بدلولی سي. یا الله یو بند دروازه په انسان باندې راخلاصولی سي. خدای نصر رسېدونکی کار ته په رسېدلو باندې بدلولی سي. چې کله د الله پاک اراده وسي او الله پاک وغواړي، یو څوک بې رزقي رزقداره کولی سي، بې اولاد یي اولاد من کولی سي، فقیر یي سرمایه داره کولی سي، چې کوم چې الله رب العزت وغواړي. د دعا په تشریح کې علما وایي د دې دعا په غوښتلو باندې یوه لویه فایده دا ده د انسان ده چې د انسان د مسلمان د الله د بنده توکل پر پاک رب باندې راځي. ځکه په دې دعا کې د الله په قدرت باندې اقرار دی، ایمان دی، یقین دی، چې انسان دا اقرار کوي چې ای الله که ظاهري اسانتیاوې دي یا سختي دي، دا د انسان په لاس کې نه دي. خدای دا هر څه ستا په قدرت او په قبضه کې دي. یا الله ستا په اراده پورې تړلي دي. خدای چې تی وغواړي هغه رقم کېږي، چې دنیا پر دا بله سره ودرېږي هغه رقم نه کېږي. نو الهي ستا څه اساني غواړم، خدای ته د اسانۍ معامله وکړي. یا الله ته مې رزق والله کړي، یا الله ته مې اولاد والله کړي، یا الله ته مې اولاد راته فرمانبرداره کړي، خدای ته عزت راکړي. نو په دې دعا کې چې نبي علیه السلام غوښتې یې ښوولې ده، یو ټکی دا دی. دومره دا ده د دعا خاص ټکی دا دی حزن، یعنی سختی په اسانی بدلیدل. سختی په اسانی باندې بدلیدل. خدای ناکرده د انساني ژوند او زندگی دا معمول دی، کله به سختی، کله به ناجوړي، کله به غمی، کله به پریشانی. او که انسان وګوري په دنیا کې د یو خوشحالي ترڅنګ دوه غمه پټي. که انسان وغواړي، مثال که انسان وګوري، انسان د خدای په بندگانو باندې ګوري، څوک ناجوړ، څوک پریشانه، څوک څنګه څوک، هلته انسان د دې دنیا د ستړو څخه خلاصېدلی سي چې کله په الله پسې لاس ونیسي، کله چې الله رب العزت نه مرسته او مدد وغواړي، کله چې د الله نه حفاظت وغواړي، کله چې د الله نه د حالاتو بدلېدل وغواړي. په دې دعا کې دویم ټکی دا دی: که چیرې هر څومره یو کار سخت او ناممکن وي، د غوره غوندې انسان ته دروند ښکاره کېږي، خو چې کله د الله رضا وي، الله رب العزت وغواړي، نو هغه کار په یوه شیبه، په یو لږ ټیم کې الله دی اسانه کولی سي. لکه موږ ته پښتنو کې چې وایي دی به درته اسانه سي لکه اوبه، سبق دی زده کړه. ته ارنګه به الله پاک هغه کار سره ورسي، هغه ناممکن کار به خدای په ممکن بدل کړي. دا خو زموږ ته د بندګانو او د انسانانو دا خبرې دي، دا مې په وس کې دي او دا مې په وس کې نه دي، او دا تور دی او دا سپین دی. د رب العزت هر څه په وس کې دي. همدارنګه کله چې انسان دا دعا غواړي، دریم ټکی په دې دعا کې دا دی: انسان مؤمن ته
د زړه آرامتیا دا او سکون ور نصیب کیږي. ځکه په دې کې شک او شبه نشته کوم ذات چې اسمانونه درولي دي موږ یې د نیست څخه موجود کړو، کائناتو ذره ذره موجود کړي دي، د تورو خاورو څخه میوې درله راباسي، انسانان یې د اوبو نه را پیدا کړي دي وغیره وغیره. باندې د الله په قدرتو ته پام وکړئ. نو کله چې د انسان دا یقین هم سي او انسان دعا هم وغواړي او بندګي کوشش هم کوي، نو په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به یوه نښانه دای چې زړه ته به سکون د انسان حاصلېږي، چې ځکه چې ما دعا د پاک رب وغوښتله، دعا به د غی نه ځي، یا به دا دعا وي ما د پاره د آخرت ذخیره، یا به ما ته هغه څه راکول کېږي کوم چې به په دنیا کې زه څه غواړم، یا به در هغه نه هم بهتره ما ته راکول کېږي. نو ما چې د کوم طاقتور ذات څخه مرستو مدد غواښتی دي د هغه په قبضه او قدرت کې هر څه شته. نو په لحاظه انسان ته د زړه آرام او سکون او اطمینان حاصلیږي. زړه د اضطراب او دې څه وسي که به نه وسي، د دې څه انسان خلاصیږي په دغه دعا باندې. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. کله چې د الله پاک اراده وسي، په دې زموږ ایمان دی، پر دې زموږ یقین دی، پر دې د مسلمان باور دی چې هغه کار بیا خامخا سررسېږي. د هغو به یو نتیجه الله پاک رب العزت درله راباسي. نو په انسان به د پریشانۍ او د ټینشن او د دې خبرو څخه خلاص یم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. د دې معنا دا ده چې ای الله رب العزت هیڅ شی چې هغه آسان مثال نسته